بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ډیرو کسانو په فرمایش سره مون الحمدلله په خپل آنلاین پروګرام کې ټیک ټاک شاپ او کریټر پروګرام هم اډ کو. صحیح شو. د دې نه مخکې مون صرف او صرف په ټیک ټاک شاپ سیلر پروګرام باندې کار کوو. اوس چې الحمدلله زمون په پروګرام کې ټیک ټاک شاپ او سیلر پروګرام چې دی هغه هم اډ شو. صحیح شو. موږ به کوشش کوو ان شاء الله چې دا هر یو پارت د دې داسې ایکسپلین شي چې یاره یو ورکوټه ماشوم هم په دې باندې په اسانه سره پوهیږي. ٹھیک شو. کوشش وکړو چې هر څه ښه په ډیټیل سره وي. نو دا زموږ لومبی ډیمی کلاس دی. ان شاء الله دا لومبی کلاس دی، د بیسیک کلاس دی. که چېرته تاسو دغه کلاس وګورئ نو تاسو به ډیره آیډیا وشي. زه درته داسې وایم چې ان شاء الله په دې کې کم از کم 50% نالج دی. که چېرته تاسو دا کلاس کمپلیټ وګورئ نو تاسو ته به د ټیک ټاک شاپ فور کریټر پروګرام باره کې 50% معلومات وشي، آیډیا به تاسو ته وشي. صحیح شو. او دا به ان شاء الله ډیر په اسانه سره موږ ایکسپلین کوو، بالکل په ساده پښتو کې به دا موږ ایکسپلین کوو. هر یو کس به په دې باندې کوي. ها لومبی مو راځو د دې ډیفینیشن ته چې یاره اخر ټیک ټاک شاپ او کریټر پروګرام چې دی دا څه شی دی او په دې باندې کار څنګه کیږي. صحیح ده. ما تاسو ته ویل چې یاره دا موږ بالکل د بیسیک نه زده کوو. نو اول موږ دا زده کوو چې یاره ټیک ټاک شاپ فور کریټر پروګرام څه شی دی. نو که زه تاسو ته ویم کنه ټیک ټاک شاپ فور کریټر پروګرام دا څه دی، په دې کې مطلب موږ څنګه انرول کیږي. دا بالکل دې کې مطلب دا دومره لین تیم نه دی او دومره مطلب په دې کې راکټ ساينس نشته. ګوره زه تاسو ته په سمپل پښتو کې په ساده پښتو کې تاسو ته په دې کې موږ څنګه کار کوو. په دې کې موږ داسې کوو کنه چې موږ خپل یو اکاونټ جوړو د ټیک ټاک عام اکاونټ چې دی، خو هغه به یا یو کې بیس اکاونټ وي یا به یو اس بیس اکاونټ وي. چې کله موږ دغه اکاونټ جوړ کو د دې نه بعد به موږ څه کوو، د دې نه بعد به موږ داسې کوو چې موږ سره به خپل انوینټری نه وي، موږ سره به خپل پروډکټ نه وي. نو په ټیک ټاک شاپ کې چې مطلب څومره سیلرز ناشتي، څومره برانډ ناشتي، هغه مطلب پروډکټ خرڅي، هغه سره خپل پروډکټس دي. موږ به سیمپل دا هغه پروډکټ راخلو، هغه باندې بخپل یا لایو ویډیو جوړو یا مطلب که فیس تاسو ریویل کوي یا نه ریویل کوي. صحیح شو. موږ به یو شارټ ویډیو په هغه باندې جوړو او هغه پروډکټ چې هغه به موږ پروموټ کوو. صحیح شو. اځ کله موږ پروموټ کو او د دې لینک نه زموږ د اکاونټ نه کوم کس په هغه باندې کلیک وکړي، کوم کسٹمر راشي او زموږ د ویډیو په ترو باندې هغه پروډکټ پرچیز کی، د هغه نه موږ ته سناسه کمیشن ملاوي، موږ ته څه پرسنټیج ملاوي. او دې ته ویل شي ټیک ټاک شاپ او کریټر پروګرام. په دې کې موږ ته د انوینټری ضرورت نشته چې موږ سره به خپل انوینټری وي، بس سمپل داسې به کو. یا په دې کې د انویسټمنٹ ضرورت هم نشته، بالکل د زیرو انویسټمنٹ تاسو په دې باندې کار کولای شي. او نه د دې داسې ریکوایرمنټس دي چې را تاسو به خپل کمپنی رجسٹر کوئ. بالکل یو سمپل کار دی دا. صحیح ده. نو سبا کو په دې کې موږ خپل اکاونټ جوړ کو، سمپل اکاونټ به جوړ کو او په هغه باندې موږ خپل پروډکټ پروموټ کوو. او په دې کې بل د مزه خبردار چې دام ضروری نه چې تاسو خپل فیس ریویل کړئ. په دې کې فیس هم تاسو ضرورت نشته چې تاسو ورکه خپل مخ وخایي، بس سمپل داسې کوئ چې را یو پروډکټ دی او په هغه باندې تاسو ویډیو جوړ کړئ او په خپل اکاونټ باندې اپلوډ کړئ. کله چې دا غي نه سیل راځي یو کسٹمر هغه بای کوي، هغه نه پرچیزینګ کوي، هغه پروډکټ اخلي، نو دا غي نه تاسو ته کمیشن ملوي. او دا د هر ځینې کیږي، مطلب دا د افغانستان نم کیږي، د پاکستان نم کیږي، د هر ځینې. اوس پرې کې دوه خبرې دي. اوس هغه کسان چې هغه په پاکستان کې پاتې کیږي یا په افغانستان کې، نو بالکل تاسو په دې پروګرام کې انرول کېدلی شي. دا پروګرام چې دا تاسو جوائن کولای شي، ټیک ټاک شاپ او کریټر پروګرام. صحیح شو. چې دا کله تاسو جوائن کړئ، خو په دې کې یو خبره ده، که چېرته تاسو په یو کې یا په یو اس کې چې چېرته مطلب دا پروګرام چې افیشلی لانچ دی په کوم کنټریز کې، که چېرته تاسو الته موجود یې، نو بیا تاسو داسې کولای شئ چې کس هغه چې کوم دی سیلر د هغې نه تاسو فری سیمپل اخیستلی شئ. تاسو ته فری سیمپل درکوي، مطلب یو پروډکټ باندې چې کله تاسو ویډیو جوړوئ د هغې نه فری سیمپل مطلب اډر کوي، او تاسو ته فری سیمپل درکوي د هغه پروډکټ، او تاسو بس وکړئ په هغې باندې به خپله فزیکل ویډیو جوړه کړئ. چې ویډیو جوړه کړئ
अब بیا په خپل اکاونټ باندې اپلوډ کړئ. په دې طریقې سره کار کولی شي. خو که چېرته تاسو دلته پاکستان یا افغانستان کې پاتې کیږئ نو بیا هم چې تاسو په دې باندې کار کولی شئ، خو بیا به دا فری سیمپل چې دی هغه په هغې باندې بیا تاسو کار نشي کولی. مطلب بیا تاسو ته یو سیلر فری سیمپل نشي درکولی. نو د هغې بیا دا طریقه ده چې موږ به څه کوو، موږ به سیمپل انشاءالله هغې ډېر زیات میتھډز دي. ابره ته زه مخکې انشاءالله ښیم. به صرف به سیمپل یو ویډیو جوړو د هغې پکچر وغیره باندې، یا مطلب د بل ځینې به ویډیو رالو کاپی رایټ پرې رانشي. انشاءالله هر څه ټول پروسس به زه تاسو ته ښیم. ټیک شو. په هغې باندې موږ ویډیو جوړو او دغه ویډیو چې دی دا بیا موږ په خپل اکاونټ باندې اپلوډ کوو. صحیح شو. سیمپل بس تاسو دا یاد ساتئ که څوک تاسو نه تپوس وکړي چې ټیک ټاک شاپ فار کریټر پروګرام څه شی دی. ټیک ټاک شاپ فار کریټر پروګرام داسې پروګرام دی چې په دې کې موږ سره خپل انویسټمنټ خپل پروډکټ نه وي. موږ به داسې کوو سیمپل خپل اکاونټ به جوړو. د هغه بیا موږ داسې کوو چې ټیک ټاک شاپ باندې کوم سیلرز ناست دي، کوم برانډز ناست دي، هغوی پروډکټ سیل کوي. موږ به د هغه پروډکټ به راخلو او په خپل اکاونټ باندې به هغه پروموټ کوو. په هغې باندې به ویډیوز جوړو چې کله د هغې نه په هغې باندې سیل راشي زموږ د ویډیو په تھرو باندې، نو د هغې نه موږ ته څه کمیشن ملاوي. صحیح شو. یا مطلب پرسنټیج به موږ ته ملاویږي. دې ته ویلی شي ټیک ټاک شاپ فار کریټر پروګرام. او دا د افغانستان نم کیږي او د پاکستان نم کیږي. ها اوس چې دی ټیک ټاک شاپ فار سیلر او ټیک ټاک شاپ فار کریټر دې دواړو کې څه فرق دی؟ لومبی موږ دا زده کوو ټیک ټاک شاپ فار کریټر. دا خو درته مخکې مو ویل خو بیا هم درته زه وایم. دې کې موږ څه کوو؟ پروموټ ادر سیلر پروډکټس. په دې کې به موږ د نور سیلر چې دي که نه د هغې پروډکټ به موږ دغه کوو، پروموټ کوو. صحیح شو. په هغې باندې به موږ ویډیو جوړو. بله په دې کې څه خبره ده زبردست، نو انویسټمنټ ریکوایر ټو ګیټ سټارټډ. په دې کې د انویسټمنټ ضرورت نشته، بالکل د زیرو انویسټمنټ نه په دې باندې کار موږ کولی شو. بل د نو پیکینګ اور شپینګ ریسپانسبیلیټیز. ځکه په دې کې د شپینګ او یا مطلب پیکینګ ریسپانسبیلیټیز ځکه نشته چې موږ سره خپل انوینټري نه، بس موږ به صرف ویډیو جوړو. نور چې دی د سیلر کار دی چې هغه هر څه ټوله ریسپانسبیلیټي او ذمہواري د هغه ده. نو کسټمر سپورټ ریسپانسبیلیټیز دې کې هیڅ هم نشته. بل دی بل دی ارن کمیشن آن ایوری سکسسفل سیل. په هر یو دغه باندې سیل باندې چې کله موږ یو پروډکټ پروموټ کوو په هغې باندې ویډیو جوړو د هغې نه موږ ته کمیشن ملوي. صحیح شو. بل دی ریکوایر ټیک ټاک شاپ کریټر اکاونټ. په دې کې چې دی موږ ته څه ضرورت دی؟ صرف یو عام ټیک ټاک شاپ اکاونټ ضرورت دی. انشاءالله مخکې ټول پروسس به زه تاسو ته ښیم چې ټیک ټاک شاپ کریټر پروګرام مطلب اکاونټ به موږ څنګه کریټ کوو. ټیک شو. دا ټول پروسس چې دی انشاءالله هغه مخکې تاسو زده کړئ. صحیح ده. بل دی فوکس آن کریټینګ کنټینټ اینڈ ډرایوینګ سیلز. ټیک شو. بل دی که نه موږ به څه کوو؟ په دې کې زموږ کار صرف دا دی چې موږ به کنټینټ چې دی هغه به کریټ کوو، ویډیو به جوړو او په دې باندې موږ ته سیل راځي. دې کې نور هیڅ راکټ ساینس نشته. ټیک ټاک شاپ فار سیلر او د دې څه مطلب دی؟ د ټیک ټاک شاپ فار سیلر مطلب دا دی چې هغې کې خو موږ دا وویل که نه چې ټیک ټاک شاپ فار کریټر کې به موږ داسې کوو چې موږ سره به خپل انوینټري نه وي، موږ سره به خپل سټوک نه وي، موږ سره به خپل انویسټمنټ نه وي. په ټیک ټاک شاپ فار سیلر کې به موږ سره خپل انوینټري وي، موږ سره به خپل پروډکټ وي. د دې لپاره موږ کمپني رجسټر کوو. ټیک شو. یا موږ سره مطلب خپل پروډکټ وي یا موږ د کلاینټ لپاره کار کوو او هغه پروډکټ چې دی هغه به موږ د خپل سیلر سینټر اکاونټ نه به هغه سیل کوو، د خپل سټور نه به هغه سیل کوو او په دې طریقې سره موږ بزنس کوو. ټیک شو. عام به موږ مطلب خپل پروډکټ چې دی هغه به موږ سیل کوو. او په ټیک ټاک شاپ فار کریټر کې به موږ داسې کوو چې یاره موږ سره به خپل انوینټري خپل پروډکټ نه وي او موږ به یو پردی پروډکټ چې دی هغه به پروموټ کوو او د هغې نه موږ ته کمیشن ملاوي. ټیک شو. سمپل بس دا فرق دی دواړو کې. اوس د دې فائدې څه دي؟ بینیفټس د دې څه دي؟ ټیک ټاک شاپ فار کریټر په دې کې نو انویسټمنټ ریکوایرډ. په دې کې یو زبردست خبردار چې انویسټمنټ ضرورت پکې نشته. د ټول نن سبا چې کوم کامن مسله دا غدا ده چې د انویسټمنټ
یا که انویسټمنټ ویم چا سره نو بیا هغه سره مطلب کلاینټ په مشکل راځي. نو انویسټمنټ پکې ضرورت نشته، بس سمپل چې د اکاونټ دې جوړ کو او پروموشن مشروع کی پروډکټ به پروموټ کې صحیح شو. ارن افیلیټ کمیشن بس، او چې کله مطلب انویسټمنټ د سر نشته بل کمیشن به تاته ملاویږي، پردې پروډکټ به پروموټ کې او د هغې نه به ته څه کې تاته به کمیشن ملاویږي. نو انوینټري مینجمنٹ، انوینټري ضرورت هم پکې نشته. نو پیکینګ اور شپینګ، د پیکینګ او شپینګ ضرورت هم پکې نشته ځکه تاسو خپل پروډکټ نشته. نو کسٹمر سپورټ او ورک فرام ان اني ویر، او د هر ځینه په دې باندې ته کار کولی شي، که ته افغانستان کې که ته پاکستان کې په دې باندې ته کار کولی شي. ٹھیک شو. ها اوس د دې لپاره ریکوایرډ څه ریکوایرمنټس دي د ټیک ټاک شاپ فور کریټر پروګرام کې کته چرته انرول کیږي دا ته جوائن کې نو دې لپاره څه ریکوایرمنټس دي. اولنې خبره دا ده که چېرته ته په یو اس اکاونټ کې په یو اس کې کار کول غواړې، افیلیټ مارکیټینګ ته کول غواړې، نو اولنې خبره دا ده چې ستا ایج چې دی هغه به 18 نه بره وي. ټیک شو. بل دا چې 1000 فالوورز به ستا په اکاونټ باندې وي. اکاونټ از ګډ سټینډینګ، نو میجر پالیسی وایلیشن. بل دا چې ستا اکاونټ چې دی په هغې باندې به مطلب داسې غټ ریسټریکشن وایلیشن وغیره به په هغې باندې نه وي، که مطلب پردې کنټینټ وغیره دې نه وي اپلوډ کړی، کاپي رایټ سټرایک وغیره پې نه وي راغلی. پاس اکاونٹ ریسک ایویلویشن صحیح شو. بل بستا اکاونٹ چې دی هغه به مطلب داسې رسک کې به نه وي، مطلب همدا خبره ده چې ستا اکاونٹ باندې به څه وایلیشن به پې نه وي وغیره. ټیک شو. کنټینټ به دې پردی نه وي، بالکل اوریجنل کنټینټ به وي ستا، سټرایک وغیره به ستا په اکاونټ باندې نه وي. بل آیډنټیټي ویریفیکیشن اف ریکویسټډ، آیډنټیټي ویریفیکیشن ان شاء الله دې ټول پروسس باندې موږ مخکې پوه شو. صحیح ده چې آیډنټیټي ویریفیکیشن به موږ څنګه کوو. اوس که د یو کې لپاره تاسو د یو کې مارکیټ کې تاسو کار کول غواړئ، یو کې افیلیټ مارکیټینګ تاسو کول غواړئ، نو د هغې لپاره څه ریکوایرمنټس دي. اول دا دی چې ستاسو ایج چې دی هغه به 18 پلس وي. صحیح شو. بل فالوورز چې دي کم از کم 500 فالوورز چې ستاسو وي نو تاسو په دې پروګرام کې انرول کېدلی شي. بل د اکاونټ از ګډ سټینډینګ، اکاونټ چې دی هغه به مطلب ویوز وغیره د هغې به هر څه چې دی هغه ټیک شو. یو داسې دی چې اخرنۍ ویډیو دې کې یو دا دغه چې دی که نه کرایټیریا کې دا هم دی چې کم از کم تاسو په لاست منت کې تاسو کم از کم یو ویډیو اپلوډ کړي، بل داسې هم نه چې ستاسو اکاونټ باندې ویوز بالکل نه راځي. صحیح شو چې مطلب ستاسو د اکاونټ چې کوم پوزیشن دی چې هغه ښه وي. بل لپاس اکاونټ ریسک ایویلویشن، همغه خبره ده چې اکاونټ باندې ستاسو مطلب داسې غټ وایلیشن نه وي. ټیک شو. کاپي رایټ ستاسو کنټینټ چې دی هغه خپل وي. اکثر په دې کې خلک څه کوي پردی ویډیو زرالي او بیا دغه کوي په دې باندې اپلوډ کوي. ګوره چې کله تاسو دا پروګرام جوائن کوئ نو د ټیک ټاک شاپ خپله پالیسي چې هغه ډېره زیاته سټریکټ ده. چېرته تاسو سیلر پروګرام سیلر ایز ا سیلر کار کوئ یا تاسو ایز ا کریټر کار کوئ نو د ټیک ټاک شاپ چې پالیسي ده هغه ډېره زیاته سټریکټ ده. تاسو به کوشش کوئ انشاءالله مخکې چې کومه پالیسي ده او مخکې مطلب نور هم صحیح طریقې سره یې زده شو چې مطلب د ټیک ټاک شاپ کریټر پروګرام څه پالیسي ده. بل دی آیډنټیټي ویریفیکیشن اپ ریکویسټ. آیډنټیټي ویریفیکیشن ما تاسو ته ویل انشاءالله دا هر څه مخکې بیا سره ګورو. ښه دا خو مونږ ویل که نه. اوس چې دی ټیک ټاک شاپ کریټر پروګرام ورسز ټیک ټاک شاپ سیلر which is better. نو ټیک ټاک شاپ کریټر پروګرام اوس به زموږ ذهن ته دا یو سوال راځي چې اوس ټیک ټاک شاپ کریټر پروګرام دی او بل دی موږ سره ټیک ټاک شاپ سیلر، په دې دواړو کې کوم یو چې دی هغه زموږ لپاره ښه دی، په کوم یو باندې موږ کار کولی شو. ما خو تاسو ته وویل چې زموږ چې کوم پروګرام دی په دې دواړو کې اټ ا ټایم انشاءالله موږ په دواړو باندې کار کوو، ټیک ټاک شاپ کریټر پروګرام باندې کوو او ټیک ټاک شاپ سیلر باندې کار کوو. خو
که چېرته تاسو سره زه درته اوس وایم که چېرته تاسو سره انویسټمنټ نه وي، تاسو سره انویسټمنټ هم نشته، تاسو سره کلاینټ هم نشته، او تاسو ارجنټلی په یو بزنس شروع کول غواړئ، نو بیا ستاسو لپاره چې دی ټیک ټاک شاپ کریټر پروګرام چې دی هغه دې کې به څه وي یو هیو زیرو انویسټمنټ. دې کې به څه وي که مطلب چېرته تاسو سره زیرو انویسټمنټ وي، یو ډونټ هیو کلاینټ، چې کلاینټ وغیره د سر نه وي. ها بل دی یو ډونټ وانټ ټو مینیج انوینټري اور شپینګ، مطلب که چېرته ته انوینټري اور شپینګ چې دی هغه ته نشي مینیج کولی، ستا لپاره چې دی ټیک ټاک شاپ کریټر پروګرام دی. بل دی یو انجوای کریټینګ ویډیوز اور ګوینګ لایو. بل دا دی که ته مطلب انټرسټ دی کله ستا انټرسټ وي چې یاره ته ویډیو جوړولو کې، او یا مطلب داسې کسان شته هغوی ډېر زبردست ایډیټینګ کوي، دغه کسان چې چا ته ښه ایډیټینګ ورځي کیپ کټ وغیره باندې. او ګوره یو خبره ته زه بله کوم، موږ اکثر لګیا که نه په ټیک ټاک باندې عام خپل ویډیوز اپلوډ کوو ویوز دپاره، د هغې هیڅ فایده نشته. که چېرته هغه محنت تاسو دلته وکړئ تاسو ته به د دې نه ډېر ښه رزلټ میلاو شي. بل دی یو وانټ ټو ارن افیلیټ کمیشن. بل دا دی که تاسو غواړئ چې یاره د افیلیټ نه کمیشن مطلب پیسې وګټئ، دا ستا لپاره ښه دی. صحیح ده. یو وانټ ټو لو ریسک وے ټو سټارټ آنلاین. صحیح سټارټ ارننګ آنلاین. بل دا دی په دې کې ریسک ډېر زیات کم دی. ښه که چېرته مطلب کم ریسک تاسو غواړئ چې یاره موږ داسې بزنس وکړو چې په هغې کې کم ریسک وي، نو افیلیټ دغه چې دی ټیک ټاک شاپ فار کریټر پروګرام چې دی هغه ستاسو لپاره ښه آپشن دی. ها د دې نه بعد که چېرته چوز ټیک ټاک شاپ سیلر ایپ. اوس که چېرته تاسو ټیک ټاک شاپ سیلر چې دی یو هم داسې نه ګوره چې یاره ټیک ټاک شاپ سیلر پروګرام چې دی اوس هغه صحیح نه دی، د دې دا هېڅ مطلب د دې دا نه دی. صحیح ده. یو هیو انویسټمنټ ټو سټارټ ا بزنس. که چېرته تاسو سره انویسټمنټ وي نو په دې باندې ټیک ټاک شاپ سیلر پروګرام باندې سټارټ واخلئ. که چېرته تاسو سره کلاینټ وي ټیک ټاک شاپ سیلر پروګرام باندې سټارټ واخلئ. صحیح ده. یو هیو آلریډي پروډکټس آر کین سورس دیم. تاسو سره خپل پروډکټ وي هغې باندې مطلب کار وکړئ، سیلر پروګرام چې دی جوین کړئ. یو هیو کلاینټس آر وانټ ټو بلډ یور اون برانډ. یا که چېرته تاسو سره خپل کلاینټ وي او یا تاسو غواړئ چې یاره زه خپل یو برانډ جوړ کړم، ټیک ټاک شاپ سیلر پروګرام چې دی هغه یو آر ریډي ټو مینیج انوینټري شپینګ اینډ کسټمر سروس. چې ته مطلب د هر څه ته تیار یې، د هر څه مینیج کولی شي، نو دا چې دی ستاسو لپاره دا ښه دی. یو وانټ بلډ ا لانګ ټرم ای کامرس بزنس. او که چېرته تاسو غواړئ چې یاره زه لانګ ټرم کار وکړم، ای کامرس بزنس وکړم، نو ستاسو لپاره چې دی ټیک ټاک شاپ اور سیلر پروګرام چې دی هغه دی. اوس دلته زه درته یو بله خبره کوم، تاسو به انشاءالله زموږ چې کوم پروګرام کې دی که نه تاسو به په دواړو کې د الله په فضل سره تاسو مطلب ماسټر شي، دواړو باره کې به تاسو ته آیډیا وشي، هم د ټیک ټاک شاپ کریټر پروګرام باره کې، هم د ټیک ټاک شاپ سیلر پروګرام. موږ انشاءالله دواړه چې دي په دواړو باندې کار کوو. چې کله تاسو موږ سره انرول شئ انشاءالله دې دواړو باندې انشاءالله دا دواړه پروګرامونه چې دي د دې باره کې به تاسو ته آیډیا وشي. صحیح ده. خو تاسو ایټ ا ټایم په دواړو باندې بیا کار کولی شي. که مطلب تاسو سره اوس دغه وي، تاسو سره خپل انویسټمنټ وي یا تاسو سره کلاینټ وي، هغې ته کار شروع کوئ او سره د دومره ټایم خو نه لي ټیک ټاک شاپ کریټر پروګرام چې د ورځې 1 غنټه ټایم ورکوئ ښه زبردست کار کولی شي. ټیک ټاک شاپ کریټر پروګرام باندې کار کوئ او ټیک ټاک شاپ سیلر پروګرام باندې کار کوئ، دواړو باندې ایټ ا ټایم په یو ټایم کې په دواړو باندې تاسو کار کولی شي. ښه دا اوس زموږ اورویو ده، آنلاین پروګرام اورویو. په دې کې موږ تاسو ته څه ښیو، زموږ پروګرام کې چې کله تاسو انرول شئ دا کله جوین کړئ موږ به تاسو ته څه ښیو په دې باندې. نو موږ چې دی په ماسټر باد سیلر اینډ کریټر بزنس ماډل انشاءالله تاسو به په دواړو کې ماسټر شئ. صحیح شو. تاسو سره په یو ټایم کې 2 سکلز وي، هم کریټر پروګرام باره کې هم د سیلر باره کې ټیک ټاک شاپ اور سیلر. په ټیک ټاک شاپ اور سیلر کې موږ تاسو ته څه ښیو، پروډکټ ریسرچ به درته ښیو، سټور سیټ اپ، پروډکټ لیسټینګ، آرډر مینجمنټ، جی ایم وی میکس ایډ، انشاءالله اے ټو زی مکمل پروسس به موږ تاسو ته ښیو. بل چې دی ټیک ټاک شاپ اور کریټر پروګرام کې موږ څه زده کوو، افیلیټ مارکیټینګ به موږ په دې کې زده کوو، وایرل کنټینټ سټریټجي چې مطلب موږ داسې پروډکټ او داسې پروډکټ هانټینګ چې دا هغه داسې پروډکټ وي چې هغه آلریډي وایرل وي، داسې کنټینټ چې هغه آلریډي وایرل، پروډکټ پروموشن،
لایو سیلینګ او کمیشن ارنینګ. ان شاء الله دا هر څه چې دي دا زموږ په دې کورس کې شامل دي. او کلاسونه به زموږ څنګه وي؟ زموږ کلاسونه چې دي هغه زوم کلاسز دي. صحیح شو. او زموږ خپل کمیونټي ګروپ دی، په هغې کې موږ تاسو ان شاء الله ایډ کړو چې څه مسله وي تاسو په هغې کې مطلب ستاسو مسله به فورا حل کړي. بل زما چې کوم پرسنل نمبر دی تاسو په هغې باندې ما سره ډایرکټلی کانټیکټ کولی شئ. صحیح شو. نو زموږ سپورټ چې دی هغه بالکل لایف ټایم. ٹھیک شو. نو دا یو ډیمی کلاس و د ټیک ټاک شاپ فور کریټر پروګرام. ان شاء الله څه ناڅه آیډیا به تاسو ته شوي وي چې را ټیک ټاک شاپ فور کریټر پروګرام باندې څنګه کار کوي. دا یو زبردست پروګرام دی که چېرته تاسو وایئ چې موږ سره انویسټمنټ نشته، ټیک شو، موږ سره کلاینټ نشته او موږ چې دی ارجنټلی مطلب کار شروع کول غواړو، بزنس شروع کول غواړو، نو بیسټ اپشن چې دی هغه دی ټیک ټاک شاپ فور کریټر.